ګور دی مولوي صاحب د ښځو مکر باره کې یو واقعه بیان کړې ده. یقین وکړه تاسو ډېره خو تاسو هم راسره واورئ. یو واقعه راته وکړم ډېره ناشنا. امام ابن جوزي رحمت الله علیه په خپل یو کتاب کې یو واقعه ذکر کړي. بني اسرائیلو که نه د هغې په زمانه کې بني اسرائیلو چې څومره زندګي تېره شوې ده، څومره تاریخ یې تېر شوی دی، نو په هغې تاریخ کې د بني اسرائیلو څه یو بعضې قومونه داسې وو چې د هغې د توبې د ویستو ځان له یو طریقه کار و. هغې به داسې کول چې یو دریاب و، دا دریاب نه پورې غاړه هغې طرف ته یو غر و، او چې چا نه به ګناه وشوه یا چا به قسم خوړو، پوهېږئ په دې، یا به د ګواهۍ څه مسله راله، نو دوی به په دې دریاب باندې پورې وته یا پیدل، او چې پیدل به چا وس نو هلته لکه څنګه چې کښتۍ ولاړې هلته به خره ولاړو، او خرو او اسونو هغه به خلکو ونیول ځان له څنګه چې ټیکسي نیسي هلته، او په هغې باندې به سورلي کول، او په هغه خر او په اس باندې به پورې وته. د خرو سټینډ و، ټیکسي سټینډ چې څنګه وي هغه شان د خرو سټینډ ول، نو دوی به هلته پورې وته، او چې څه نظر به و، منښته به وه، قسم به و، د ګواهۍ څه مسله به وه، د دروغ او د رښتیاو څه مسله وه، هلته به دوی توبه ایسته، هلته به تله، هلته به دوی د ګواهۍ مسله حل کوله، فیصلې به ټولې هلته کېدې. امام ابن جوزي رحمت الله علیه دا یو قوم په بني اسرائیلو کې تېر شوی. نو یو ورځ وایي داسې کار وشو چې دې طرف ته یو بزرګ اوسېدو، یو بني اسرائیلي بزرګ اوسېدو. د هغه ښځه ډېره زیاته ښایسته وه، ډېره ښکلې ښځه وه. په دې ټول کلي کې داسې ښکلې ښځه نه وه څنګه چې هغه ښکلې. یو ورځ دغې کلي ته ډېر ښکلی هلک راغلی و، ټول خلک یې تماشې لرو. د بزرګ هغه ښځې مو ته چېرته کتلي. خیر د دې دواړو نظر په یو بل باندې لګېدلی، یو بل یې خوښ شوي، ځکه جینۍ هم ښکلې او هلک هم ښکلی، چې په یو بل یې نظر لګېدلی دی. او بزرګ به داسې کار کو چې روزانه د ورځې به هغه سهار تلو یو غار ته، او ماښام به واپس خپل کور ته راتلو، او په خپلې بیبي پسې به دروازه د شا طرفه یو خاص قسم لاک و، هغه به یې تاله کړه چابۍ باندې. د چابي او د تالې دا تصور دا ډېر پخوانی دی، داسې تالې نه وي لکه څنګه چې زموږ دا تالې، لکه تاسو به کتلي څنګه چې د خانه کعبې دروازې وي پخوانۍ، او د هغې سره ښکلې هر دور کې مختلف چابیانې، هغه هم تاسو کتلي، پوهېږئ په دې باندې. نو هغه به داسې کار کوي چې دروازه به یې تاله کړه، او چابي به بیا په یو خاص ځای کې کېښوده. نو دا هلک او دا جینۍ، د هلک په بیا راتلو او د دروازې شاته به یې دې جینۍ سره ملاقات کو. بیا دې هلک یو ورځ د چابي ولیده، دروازه یې کلا وکړه. خیر څه ورځې منځ کې تېرې شوې، دا هلک او جینۍ به کور کې یو بل سره ملاوېده، او دا بدکارۍ کولې، او هغه بزرګ و، هغه ته الله اړه کې واچولې، یو ته خوب کې وښوده. الله جل شانو هغه ته د دې خبرې یو قسم الهام وکړو، پوه په خبره. هغه شکي شو، دې ښځې ته یې ویل چې ته ما ته بدکاره ښکارې، تا جوړې بدکاري کړې. هغه وایي نه دا کېدی نه شي، دا نه شي کېدی. هغه ورته ما ته قسم وخوره، وایي زه چې ځو قسم دپاره غر ته، دریاب نه شاته چې کوم غر و هغې ته به لاړ شو. د ټیک ته سبا به لاړ شو. بزرګ خو لاړو خپل عبادت له. دا جینۍ دا ملګری چې کله راغی، دا هلک کله راغی، نو ورته یې وایي چې یاره دغه شانتې قیصه ده، او زه ټول ترتیب برابرومه، خو ته صرف یو خدمت وکړه، بس یو خدمت دا وکړه چې ته خر راواله او هلته د دریاب په غاړه ودرېږه، او ته به مونږ ایز ا ټیکسي وړي د کوم ځای پورې په دې دریاب به م پورې باسې. په نور زه پوه شه او زما کار پوه شه، زه پوه شه زما مکر پوه شه، زه پوه شه زما منصوبه بندي هغه پوه شه. داسې کار وکړو په سبا باندې چې هغه دریاب ته ورسېده. دې ښځې په ځان څه چل وکړو چې خپې مې کار نه کوي، دماغ مې کار نه کوي، لاس او خپې مې بلکل مړه شوي دي، او زه خو نوره نه شم تللی، دریاب خو زه نه شم پورې وتلی. بس هغه ښځه داسې کار به وکړو چې خر والا ته به وینا وکړو، ټیکسي والا ته به وینا وکړو، تا به پورې باسي. هغه ویل ټیک ده. هغه چې اواز وکړه، لکه وایي څوک دغه والا راشي، خر والا خرکار څوک په کار دی چې مونږ هغې طرف ته پورې باسي. زر هغه هلک ولاړو کوم چې دې ښځې یار و، نه هغه ولاړو زر راغې، او بس دې ته یې په څو بس د دې چې کومه خوښه وه د هغې مطابق پیسې ترې واخېستې او هغه طرف ته پورې باسي. هلته چې کله غر ته مخامخ شو، په دغې غر کې یو کمال و. امام ابن جوزي رحمت الله علیه فرمایي که چا به دروغ وي د دې مخې ته، هغه سړی به سوځېدو، هغه سړی به اور به یې اغوستو، په هغه ځای باندې به سوځېدو. لکه څنګه چې هغه د صدقو خبره چې قابیل او حابیل هغه چې صدقه به قبوله شو، اور به پرې راغی. دغه شان که چا به د دې غر مخې ته دروغ وي، هغه به څه کېدو، هغه به سوځېدو. اوس دا ښځه راله او دا د خر نه کوزېږي دا غر خوا کې، او په دغه وخت کې خپل لنګ اوس پړدو، او چې را کوزېده ټوله شرمګۍ د خاون هم ولیده او دغې خرکار هم ولیده. شرمګۍ ولې ولیده؟ لنګونه وو که نه، هغې کې ښکاري هسې چې کولاو شي، چې هغې څنګه ولیده. دا ښځه اوس راله، اوس دا قسم خوري د دې غر مخې ته، او وایي څه وایي؟ وایي خدایه
زه قسم خورم د دې برکتي غر د مخې که زما شرمګاه د دې خاون او د دې خرکار نه علاوه چا لیدلي ما تباه کړي ما تباه کړي که زما شرمګاه د دې خرکار او د دې خاون نه الله جل شانو له دونه غصه ورله غر اور واغوست دې ته وایي ان کیدکن عظیم ستاسو مکر هغه ډېر لوی مکر دی چا ویلو پوتیفار ویلو پوهېږئ په دې خبرو باندې او د شیطان باره کې الله څه فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفه د شیطان مکر ډېر وړوکی زنانه د مکر په نسبت سره تاسو د واقعي او د ښځو مکر باره کې مولوي صاحب ویډیو واقعه بیان کړې وه نو ډېر زما خو مل تاسو سره هم شریک کوم مګي ملګرو سره د عبرت په نشان مخکې ملګرو سره شیر کړئ د ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام